دنیا د هر یو غم نه بې پروا شي د دنیا د هر یو غم نه بې پروا شي د دنیا د هر یو غم نه بې پروا شي څوک چې رنګ شي په دعا د کاملانو چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی چې په یو قدم تر عرشه پورې رسی ما لیدلی د دربار د درویشانو د نظر لینده په چا چې کړي ورخخه د نظر لینده په چا چې کړي ورخخه خطا نه درومي ګزار د درویشانو د بیټک ټي وي ډیرو قدرمندو لیدونکو او خوږو اوریدونکو ستاسو ملګری حمزوي یوسفزی یم او نن مو د پیښور ښار نه په لرې پرته سیمه اسوخاب بابا چغرمټای ته راوستی یی د حضرت سنان رضی الله تعالی عنه دغه مزار ته دغه درګاه ته مو راوستی یی څوک چې په اسوخاب بابا باندې دلته کې مشهور دی خلک یې پیژني او دغه سیمه دغه علاقه ټوله په اسوخاب بابا باندې خلک پیژني مونږ هم راغلي یو تاسو مو ځان سره راوستی یی دغه درګاه ته دغه مزار ته به تاسو دننه بوځو دلته کې د پښتونخوا وطن د بېلابېلو سیمو نه ځوانان مشران ښځې ماشومان د زیات عمر مشران بوډاګان دلته کې راځي خپلې دعاګانې دلته کې غواړي یو ډېر پرسکونه او د خوشحالۍ یو احساس دلته کې کوي مونږ هم دلته راغلي یو دغلته کې د بابا د مزار په حواله سره د دې ځای د راغلو خلکو په حواله سره د هغوی خبرې د هغوی نظرونه به تاسو سره شریکو مونږ سره اوسئ تاسو او د اسوخاب بابا مزار پروانه کړم د وختونو د خدایانو پروانه کړم د وختونو د خدایانو مې شپېته اویا کاله وشو دلته راکوټې لوی شو مړه به سروره مورودین یې دلته راغلی یم او په دې ځای کې مې وخت تېر کړو دې صاحب سره مې وخت تېر کړو خو دا راځم چې نران دي نران اسوخاب دي خو نران اسوخاب دي او وروره ستا خدای ما نصیب که په دې ځای کې خدمت کوم وړاندې به مې چاټه ډکولي د چاټو نه بعد بیا دې ته شومه اوس خدای ما څه بچې شوده وګوره اوس خو ډیګی جوړه شوه وروره ډېر جوړ شو نو به زه خلاص شوم زه کمزوری شومه نو بس اوس دې لنګر کې دا بزاچی اچومه او بس وروره دغه خورده مرده را چې هر څه زما په لاس او سیدان هم یو ښه درنه خو نه یو او په دې دلبار ته راغلی یم یو مې هغه ملګری دی نه هغه چې ناست دی لس کاله راغوټ شو لنګر شکري ته چې ناست دی د زمانه وروسته راغلی یم لس کاله به زه که په لسو کاله کې دا دی اوسه پورې را سره ناست دی دلته اورې او وروره دا د ورکړې واله دي الله په نوم یې سر ورکړی دی او وین دغه هم نه دی دغه ملګري دي دغه منجوران دي چې هلته ناست دی که نه دا منجوران دي دا هم سادهګان خلک دي مړه خوشحال طبیعته خلک دي یاره وخت هم ښه تېر کړو ښه زندګي مې اوسه پورې تېره کړه بس نور ژوند نه غواړم بس ده ته مې ځان وقف کړی دی او بس وروره ستا خدای ما مرګ او ژوند مې ده سره دی بابا صاحب خو به مني حضرت ثنا صاحب الله دې درجې بلندې کړي او جابر صاحب رضی الله تعالی عنہ او دې بچو او چې دا څومره مېلمانه ولې راځي خدای دې د دې زیانه خوشحاله ودان او آباد بوتلی کې او ودان دې خدای لري بس او چې اوس هم کېږي راځئ دله والله سلام او سلام کوئ ګوره دی ګوره ډېر خوش قسمته خلک پوی چې دله چې د ده سلام له دې ځای له راشي دې ته زه خوش قسمته خلک پویم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زمانم کلیم خان دی یم د 400 د پړانګو یاسین زی مونږ دلته مزار ته صحاب بابا ته راغلي یو دعاګانو د برکت را باندې الله پاک رحم وکړي
جی موږ ملاګور یو ملاګور نه راغلی یم اصواب بابا ته تا ډېر اصوابان دي سوال منت زهري صفا خلک او د دلبارونو شوقیان یو علي سنت جومات والی یو ډېر ښه دلبار دی خلک اوس به کولی ځي خو نن سبا خلک ډېر بېکیدي شوي دي په مزارونو کې او په دې کې هم قسم قسم خو هغه کوي که نه خو دا ډېر د الله دوستان دي او د دنیا د ښو خلکو مخابه ده د هر ځای نه خلک راځي ولاړګي نه راځي د شاګۍ تاڼې نه راځي د پېښور نه راځي لرې بونیر نه راځي تقریبا یو 15 کاله خو به کېږي چې زم راځم د جنون شمع زیاته شوله